د ورور سوال کړی دی، دا ډېر خوندور سوال دی. وی زمونږ والد صاحب چې دی هغه د زنګنانو مسله ورته ده، تکلیف ورته ډېر، نو هغه مانځه کې چې دی نو ودرېدی نه شي، رکوع سجده کولی شي، ودرېدی نه شي. سوال دا دی چې دی کله مانځه ته ودرېږي، مونځ شروع کوي، نو د الله اکبر چې وي دا به په ولاړه وي او بیا به کینی که نه د اول سر نه دی کېناستی شي؟ دا ډېر ښکلی سوال دی، ډېر فایدهمند. او دا مسله چې تاسو واورئ که نه تاسو کې به ډېرو دا مسله نه یې اورېدلی، به ته هم خبر نه. لکه مطلب دا چې دا مشر راغی په کرسۍ کېناستو، الله اکبر به وایي، په دې کرسۍ ناست به وایي، که نه دی به اول ودرېږي الله اکبر به وایي، بیا به کینی. نو ګوره دا مسله یاده کړئ، اول خو دا مسله یاده کړئ مانځه کې قیام رکن دی، دا ودرېده نه دي، دا څه دی؟ رکن دی. رکن نه بغیر خو مونځ نه صحیح کېږي. نو د هغه چا مونځ باطل دی چې څوک ودرېدی شي او په ناسته کوي فرضي مونځ. فرضي مونځ، نفلي مونځ ته په ناسته کولی شي سره د ودرېدو د طاقته، خو چې د ودرېدو طاقت دي او فرضي مونځ کې کېناستې نو تا رکن ادا نه کړو، چې رکن دی ادا نه کړو نو مونځ دی ورشو. ها اوس راځو د یو قاعدې او قانون له ځان سره یاده کوئ، ډېرې مسلې به ورته حل شي، خصوصا د بیمارانو دپاره او د کمزورو د بوډاګانو دپاره. قاعده دا ده د شریعت چې د مانځه چې څومره واجبات او ارکان دي د وس مطابق به هغه کې، کوم چې د وس نه بهر دي هغه تا نه ساقط شو. نو اوس موږ دې ورور ته دا وایو که چېرته ستاسو والد صاحب په اوله کې ودرېدی شي نو په ده باندې په دې اوله کې ودرېده څه دي؟ لازم دي. ځکه چې موږ قاعده ذکر کړه که چې ته څومره کولی شي نو کېږي، دلته دی دا کولی شي چې دی ودرېږي الله اکبر وایي بیا دې کښېني، که وس یي او که وس یې نه لکه یو سړی شل دی پالچ پې اټیک کړی دی د سره خوځېدی نه شي، هغه نه دا رکن ټول ساقط شو. ولې؟ ځکه چې هغه ودرېدی نه شي. که دې بل ته موږ ولې ووایو چې ته به د رکن دا لږی صبر راوړې، ولې مو ته موږ ووایو؟ ځکه چې وس یې شته. او ما په خپلو سترګو داسې خلک لیدلي، تاسو هم لیدلي یې، پوه کوئ یې. نن دا مسله تاسو واورېده، ما لیدلي یې داسې چې دا مشران بعض پکې ما لیدلي یا بیماران چې څه مشکل دی ورته، هغه چې څنګه راشي ډایرکټ په دې کرسۍ کښېني او الله اکبر ووایي. جومات ته دی راغی ښه روان دی، ولې لکه ته کېناستې الله یاره زه ودرېدی نه شم، نو دا تکبیر تحریمه خو تا د قیام په حالت کې ویلی شوه که نه؟ یو ما خو ویلی شوه، نو چې ویلی دی شوه نو دا خو ستا وس رسېدو، د دغې خو دې وس رسېدو که نه؟ نو چې د دغې دې وس رسېدو ته به ودرېږي الله اکبر به ووایې، د هغې نه بعد چې بیا ته که نشي ودرېدی نو بیا کښېنه. ورسېدی بې که نه؟ او دا غلطي به تاسو هم نوټ کړي، اوس به ستاسو ذهن ته راغلي چې او بعض خلک داسې کوي چې څنګه راشي کرسۍ برابر کړي او ښه ښکلې را روان وي روغ رمټ، خو چې راشي کرسۍ به برابر کړي بیا به کښېني الله اکبر. صبر دی که ته ودرېدی شي، یو ګزاره خو کومه لږه ډېره، خو ډېر نه شم ودرېدی، دا تکبیر پکې ویلی شي او دا ویلی شي، بس تکبیر ووایه. ځکه دا تکبیر تحریمه دا د ودرېدو په حالت کې ویلی کېږي، دا هم رکن دی او دا ودرېده هم رکن دی. بیا د هغې نه به تا د تکلیف دی نو څه چلو که بیا کښېنه. او زما تاسو ته دا نصیحت دی چې خصوصا دغه کسان چې په کرسو باندې مونځونه کوي د دې مسلې ورته وضاحت وکړئ، که چېرته تاسو وینئ هغوی په دې غلطۍ باندې. دغې دا وړه خبره نه ده، ګورئ د دې سره مونځ باطلېږي چې څوک یې قصدن عمدن کوي، ځکه چې د قصدن رکن پرېښو صحیح ده، پوره رکن خو په ده نشتي، خو د رکن څه برخه په ده باندې شتي، ځکه چې د هغه کولی شي. دا مسله یاده کړئ. بله یو خبرې ته که ستاسو خیال تللی، لکه یو سړی دی هغه کېناستی نه شي، منځه کې کېناستی نه شي، نو چې کېناستی نه شي نو واضحه ده چې دی به سجده په څه کوي؟ په اشاره باندې. ته وایي چې سجده به په ناسته کوي، دا خو موږ وایو چې هغه په ځمکه کېناستی نه شي، په کرسۍ باندې به ناست په اشاره به کوي. غلطي دلته د بعضو کسانو څه ده، رکوع ورسره هم بیا په اشاره کوي، حالانکه رکوع دی کولی شي. خیال دی که نه؟ نو ته خو رکوع کولی شي، څنګه ته رکوع دغه شان په ناسته په اشاره کې اجازت تا ته په سجده کې میلاو شو، په رکوع کې تا ته اجازت نه دی میلاو. دا ډېره اهمه نقطه ده، سوچ مو ته لر که نه؟ هغه څه کې تا ته اجازت دی او ستا دپاره عذر دی، رخصت دی چې کوم ځای کې ته کمزوری شوې او چې کوم کار کولی شوې کولی شي هغه به کې، هغه به پوره کې. دا یو مسله ورسره یاده کړئ.